هغه بهر بازار کې څومره ګڼه ده او دلته د الله په کور کې څه حال دی خپله وینه او فیصله وکړه د ډم او د ډمانو په پروګرام کې ګڼه وینه او بیا راشه د الله کور وینه سیاسي جلسې جلوسونو کې فحاشۍ او تباهي ته وګوره او ګڼې ته وګوره بیا راشه د یو عالم درس ته وګوره دا ته به خپله د امت حال معلوم شي تو بخپله پوه شي چې امت په څه حال کې نو دا مؤمنان په دې عباداتو کې به یې رایینې ځکه خو الله دومره اوچت جنت ورکړی وبشر المؤمنین والله مؤمنانو له زیری ورکړه دوی له خوشحالي ورکړه دا د جنت لایق خلک دي نو په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله روان درس کې به د 114 نمبر آیت نه شروع کړو الله دې مونږه پوه کی په قرآن باندې الله دې دا اوچت صفات په موږ کې پیدا کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ له طاقت او توفیق راکړي چې د خپل بدن او د خپل مالونه د خپل بچي او د هر څه د الله دپاره قربان کړو او دا د قربان دي د الله دپاره ورب الکعبه د الله دپاره د پیغمبر دپاره او د دین دپاره دا رګونه دا مرۍ دا زړه دا ځواني دا زور دا بچی دا خزا دا ملګری ورب الکعبه که د الله د دین په مخ کې د ماشي د وزر امر حیثیت هم لري زموږ په ذهن کې د ماشي د وزر امره موږ هغه چا له توجه نه ورکوو چې څوک راته د دین په مقابله کې راشي که هغه پلار ولینې کم نه چې موږ پیدا یو او که هغه دغه ښځه ولینې ده چې موږ سره دا بچي راله راوړي ښځه به سئ او بچي به سئ یار او دوست او پښتو او قوم او ملک به سئ د الله د دین په مخ کې موږ د الله یو دا زموږ دا بدن هم د هغه دپاره دی زموږ دا بچي هم هغه راکړي دي زموږ دا ښځې هم هغه راکړي دي زموږ دا مال هم هغه راکړی دی زموږ دا ټول ژوند هغه راکړی دی چې هغه راکړی و د هغه دپاره دی انا لله و انا الیه راجعون څه معنی خو دقه معنی دی چې موږ یو د الله او الله ته به واپس کېږو نو چې د الله یو الله له ورک دقه تجارت دی د الله سره